په کور کې د چا خاسته جي ما ویل جوړ مدرسې له راغلم او بچې مدرسه یې وګڼه زموږ د کلو خو بس همداسې ساده باده ځایونه دي نو کاکاجي همدا ساده ځایونه خو ښایست لري بچې څه کار روزګار کې نه هېڅ نه کوم کاکاجي دا خو ښه خبره نه ده که نه ځوان زلمی ده خیره سره څه کار روزګار خو کول پکار دي که نه ټیک دی کاکاجي یو وړې شاندې کارخانې ته مې خیال دی داسې خیالونه به یې د پلار وو د مالداره کېدو سوچونه او موږ خوشونه په کتابونو کې روان یو په کتابونو کې به روان یو هلکه شمشاده خوند دې وګوره داسې ځای نه مې خوښ راشي نور به در باندې وګورم شکر دی یار چې ته راغلې ګنې موږ خو د زمیندارۍ نه یو ساعت لږ نوزګارېږو هلکه دا زمینداري ته له څه درکوي مو او که نه هسې په ځوانه ځوانۍ یې زوړ کړې څه به ته یم یاره کله د تخمونو لری بری او کله د موسمونو لکه اوس چې د بارانو راسا جوړ کړی شمشاده جایداد هم څومره دی ښه دی کافي دی بس څه خپله او څه پردی یعنی مطلب دا شو چې ګېډه دې نه مړوي شکر دی په دې ساعت یار بس سلسله روانه ده اشنا تا ته خو ډېر لوی بامبېډ در په غاړه دی ګزاره کوو شکیله ځکه هم ګزاره کېږي او بیا موږ د ژوند اکثر غوښتنې د زمیندارۍ جوړې ته ورغورځولي دي کله هم دریاب کې او کله کریاب زمونږ به څه یو غم نه دی اورې دا د پروسه کال مې دلته باغ وکرلو په دې باندې ډېر حساب ولګېدو ظاهره لګي د بابا سترګې بالکل خرابې شوې اپریشن هم وکړو په هغې هم ډېر حساب ولګېدو دا یې څه کال مې دا ټریکټر راوستی دی په کښتونو باندې څه مې پکې نغدې ورکړې او بس کیش به چلوم د څه دپاره به قرضونه کوو شکیله ماشومانو تېر اختر هم په زړو جامو کې کړی دی ښه شمشاده ما وی که زما امداد ته ضرورت وي نو د خدای ډېر لوی فضل دی په ما هر څه ډېر تېر دي ما نه غوښتی شي زه درکوم درله پیسې دې کې شک نشته شکیله چې تا سره به حساب ډېر وي خو ما د خپل کور علاوه تعالی سره امداد په تور نه وړاندې کړی خو بیا زه نه دونه مجبور یم او نه دونه خوار